صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر پیریان کا انسان دی پاکستا سنوائی الله اکبر مرغانو کمایان دی پاکستا سنوائی الله اکبر الله اکبر پیران کا انسان دی پاکستا سنوائی الله اکبر مرغانو کمایان دی پاکستا سنوائی الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر بارانو کا شمال دستا پتا دی الله الله اکبر گاوری او گلے دستا پا امر شی مولا الله اکبر الله اکبر بارانو کا شمال دستا پتا دی الله الله اکبر گاوری او گلے دستا پا امر شی مولا الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر داغرونا گڑنگونا ہولی بوٹی کی ادکار الله اکبر راجانو مرچلونا دی صفت کی کردگار الله اکبر الله اکبر داغرونا گڑنگونا ہولی بوٹی کی ادکار الله اکبر راجانو مرچلونا دی صفت کی کردگار الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال سمو غرس پغلیدا او کلمر استا صفتونو دی مشغول جن و بشر الله اکبر الله اکبر سانا صفت وای ذل جلال
الله أكبر لم يلد ولم يولد الله أكبر خالق كردگارت الله الصمد الله أكبر الله أكبر پاک ربت لم يلد ولم يولد الله أكبر خالق كردگارت الله الصمد الله أكبر الله أكبر سانا صفت دیوائی ذوالجلال سمو غرس پگمیدہ او کلمر راستا پا صفتونو دی مجهول جنو بشر الله أكبر الله أكبر سانا صفت دیوائی ذوالجلال سمو غرس پگمیدہ او کلمر راستا پا صفتونو دی مجهول جنو بشر الله أكبر الله أكبر اقدم درتا باجز سرد شمس خلوال الله أكبر مقررات مغفرت گناہ ذوالجلال الله أكبر الله أكبر اقدم درتا باجز سرد شمس خلوال الله أكبر مقررات مغفرت گناہ ذوالجلال الله أكبر الله أكبر دا ښکلی او رنگین کلام په خوږ اواز د سایل حقیار وړاندې کیږي او شاعر دی ډیر ګران او محترم ورور عابد سیلاب شمس خیلوال ریکارډینګ سنټر السایل اسلامی ډیجیټل سټوډیو او د سټوډیو د اړیکو شمیره یاد لري 0 اتاویا 55 شپږ شپېته 291 او داسې ښکلي په زړه پورې نعتونه د سایل حقیار یوټیوب چینل څخه ترلاسه کولی شي والسلام